درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت به د ملا حسن اخوند تر مشرۍ لاندې وي. بیلابیلې سرچینې وایي چې د طالبانو له لوري اعلانېدونکی حکومت به د ملا حسن اخوند تر مشرۍ لاندې وي. د طالبانو سرچینې او دغه راز د پاکستان ډي نیوز ورځپاڼه وایي چې ممکن د طالبانو نوی حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان شي، خو دوی دا احتمال چې څو ورځې نور د حکومت اعلان وځنډېږي نه ردوي. نن د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې حکومت به په څو ورځو کې اعلان شي، خو دقیق وخت یې نشو ښودلی. د مجاهد په وینا د حکومت د جوړېدو پروسه بشپړه شوې او یوازې یې تخنیکي چارې پاتې دي. د نور جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې د طالبانو حکومت به په څه ډول جوړښت ولري، په داسې حال کې چې ملا هیبت الله اخندزاده د نشتوالي په اړه اوازې تودې شوې دي. ذبیح الله مجاهد بیا وویل چې خلک به نوموړی ژر وویني، خو له بلې خوا طالب سرچینې وایي چې ملا محمد حسن اخوند د ملا هیبت الله اخندزاده له لوري د دولت یا د وزیرانو شورا د رئیس په توګه معرفي شوی دی. سرچینې وایي چې ملا عبدالغني برادر او ملا عباس سلام به د دولت مرستیالان وي. ملا محمد حسن اخوند حاضر دمه د طالبانو د قیادي شورا چې د کوټې په شورا هم مشهوره ده او د طالبانو د اصلي پریکړې تر ټولو غښتلې مرجع د مشري په غاړه لري. دی له تیرو 20 کلونو راهیسې همدا دنده لري. ملا حسن په کندهار کې زیږېدلی دی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. طالبان وایي چې ملا حسن د طالبانو د نویمې لسیزې په حکومت کې هم مهم رول درلود. د یوه موده د بهرنیو چارو وزیر و، بیا د صدراعظم مرستیال شو. د حقانی شبکې د مشر او د طالبانو د مرستیال سراج الدین حقانی په اړه ویل کېږي چې هغه به د کورنیو چارو وزیر وټاکل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.